بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته prepositions of moment کوم. په دې کې ما تاسو ته preposition نوړي دا به په جملو کې استعمالوم، بیا برته هغه جملې په پښتو کې هم ایکسپلین کوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو. پهلنې preposition موږ سره سره into. into مطلب دی دننه کېدل. he is walking، هغه روان دی. into the tunnel یعنی ټنل ته دننه کیږي. یو کس چرته ټنل ته دننه کیږي، ټنل څه ته وي؟ سوري ته. یعنی یو سوري ته وي. تاسو به ټنل په سړک باندې هوتلی یاست، تاسو کوواټ ټنل یا مختلف قسمه ټنل دي په پاکستان افغانستان کې تاسو به کتلی. he is walking into the tunnel، هغه روان دی ټنل ته دننه کیږي. through، he is walking through the tunnel، هغه روان دی through the tunnel. د through the tunnel مطلب هغه د ټنل په ذریعہ باندې، ټنل په وساطت سره روان دی، یعنی ټنل په وساطت سره زی. یعنی په ټنل کې چې کله انسان وردن نشي، کو گاډي ورسي، کو پیدل رواني، نو مطلب دا هغه به د ټنل په ذریعہ باندې سفر کوي یا بزي. out of وی وتلو ته. he is walking out of the tunnel، هغه روان دی out of the tunnel یعنی د ټنل نه بهر. کله چې یو کس د ټنل نه بهر رواني، نو هغه لپاره موږ استعمالو out of the tunnel. under وی لاندې ته. The train is going under the bridge، ریل روان دی under the bridge یعنی د برج نه لاندې. یعنی که یو ریل رواني د پول نه لاندې، نو دې لپاره به موږ څنګه استعمالو؟ The train is going under the bridge یعنی د برج نه یا د پول نه لاندې. ملګرو، دا جملې تاسو ته، دا ټکي تاسو ته ما مخکې هم کړیو، نو اوس مې درته په جملو کې درته استعمالوم. تاسو سره ما وعده کړې وه. اوور وی بره ته. he is walking، هغه روان دی. walking چې کومه د انسان په پیدل رواني په مزه نو هغه ته موږ walking وي. over the bridge یعنی د پول د پاسه، یعنی هغه روان دی د پول د پاسه. کله چې یو کس د پول د پاسه ځینو دی لپاره به موږ استعمالو over the bridge یعنی د پول د پاسه. towards مطلب دی یو طرف ته، یعنی ته اوس مطلب خپل کور طرف ته روانې، نو ته بس دی لپاره به موږ استعمالو towards. he is walking towards the shop، هغه روان دی دکان طرف ته. یعنی که یو کس یو طرف ته ځي، کو کور ته ځي، هسپتال ته ځي، د هغې لپاره به موږ استعمالو towards. past وی وروسته ته. he is walking، هغه روان دی past the shop یعنی د شاپ نه روان دی، یعنی شاپ یې وروسته پرېښودو. across تاسو ته ما مخکې هم ویلیو چې دا وی اخوا سایډ ته. he is walking across the road یعنی هغه روان دی across the road یعنی د روډ یو سایډ نه بل سایډ ته وړي، نو دې لپاره به موږ څه استعمالو؟ across the road یعنی د روډ اخوا سایډ ته. او دا across موږ صرف د روډ لپاره نه استعمالو، دا موږ د هر اخوا طرف لپاره استعمالو. یعنی کو نیری ته د نیر د یو سایډ نه بل سایډ ته اوړي، هغې لپاره به موږ across استعمالو. یا کو یو کندې تر هغې نه یو سایډ نه بل سایډ ته وړي، نو هغې لپاره به موږ across استعمالو. along ته موږ په پښتو کې وی ورسره. he is walking along the street یعنی هغه روان دی along the street یعنی د کوڅې خوا ته روان دی یا کوڅې سره روان دی. نو دې لپاره به موږ څنګه استعمالو؟ along. یعنی که ته چېرته د یو بازار سره خوا کې روان، he is walking along د بازار یا سیټي. راوند یا اراوند دا تاسو ته ما مخکې ویلو چې اراوند یو خوا ته یا اخوا دی خوا، نو دې ته به موږ څه وي؟ اراوند. he is walking، هغه روان دی around the tree یعنی هغه د بوټي نه اخوا دی خوا تاویږي. یعنی اخوا دی خوا څه مطلب؟ د بوټي چې کوم ځای کې دی د هغې نه تاویږي، نو دې لپاره به موږ څه استعمالو؟ اراوند. ملګرو، دا و زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله زه امید کوم چې د دې کلاسونو نه به تاسو ډېر څه زده کړي. preposition تاسو ته ما مخکې مو ویلي چې preposition ډېر زیات اهم دی. ولې اهم دی؟ کله هم چې ستاسو یو ځای کې داخلې له لاړ شئ یا پرچې له لاړ شئ یا نوکرۍ ته لاړ شئ، او په هغه پرچه کې تاسو ته د انګلیش حوالې سره څه هم راځي، نو اول باب کې تاسو ته preposition راځي. نو دې د وجې نه به انشاءالله زه تاسو ته preposition په اسانه طریقې سره ټول کوم. ملګرو، اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان
ډیر خیال ساتئ او ما په خپل دواګانو کې هم یاد ساتئ او که چېرته تاسو ته په څه کې مسله هم نو تاسو ماته بالکل په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ.